د آیلټس په باره کې بس تاسو په ذهن کې ډیر شي سوالات دي چې د آیلټس امتحان څه چیز دی، د دې امتحان فی څومره دی، دا امتحان څوک کنډکټ کی، دا امتحان مطلب څوک یې اخلي، او د دې امتحان د پاره څومره د تیاری ضرورت دی، څومره سټرانګ انګلیش د دې لپاره پکار دی، او د آیلټس د امتحان په څو ورځو کې کیږي، او آیا د آیلټس امتحان په کمپیوټر باندې اخیستل کیږي او کنه دا په پیپر باندې اخیستل کیږي. نو په نننۍ ویډیو کې په نننۍ اپیسوډ کې به تاسو د دې ټولو سوالاتو جوابونه تاسو ته میلاو شي. د ټول نه اول خو ځان د آیلټس په دې ابریویشن باندې پوهه کې چې د دې فل فارم دی انټرنیشنل انګلیش لینګویج ټیسټینګ سیستم، یعنی دا ستا د انګلیش د ټیسټ کولو یو امتحان دی. د دې په وجه باندې دا پته ولګي چې ستا انګلیش څنګه دی، آیا ستا انګلیش سټرانګ دی، ستا انګلیش ویک دی، ستا انګلیش A لیول دی، B لیول دی، C لیول دی. اوس دا آیلټس د څه لپاره پکار راځي؟ نو چې کله تاسو د پاکستان نه انګلیش کنټریز ته یا یورپین کنټریز ته تاسو ځئ او هغلته کې تعلیم حاصلوئ یا د دې نه علاوه تاسو جاب دپاره ځئ، نو هغلته کې د آیلټس ضرورت وي. یعنی دغې خلکو ته دا پته ولګي چې دې کس له انګلیش څومره ورځي. نو د دې دپاره دوی ستانه د آیلټس امتحان اخلي چې هغوی ته ستا د انګلیش پته ولګي. اوس د آیلټس دا ټیسټ یا د آیلټس دا امتحان یي څنګه؟ نو ګورئ چونکې دا د انګلیش اگزام یي، د انګلیش ټیسټ یي، نو دا ټوټل په انګلیش کې او د دې څلور پارټس یي. یو یې لیسننګ، بل یې ریډنګ، بل یې رایټنګ او لاست ون یې سپیکینګ. دا کمپیوټر بیس ټیسټ دی، یعنی دا په کمپیوټر باندې اخیستل کیږي. مخکې چې به آیلټس په پیپر باندې تاسو لیکل کول، نو نن سبا په پیپر باندې آیلټس امتحان ختم شوی دی. ټوټل آیلټس چې دی نو هغه په کمپیوټر باندې. بل خبره دا ده چې لیسننګ، ریډنګ، رایټنګ دا درې ماډیولز چې دي دا به تاسو په یو ورځ باندې کوئ، او سپیکینګ کو چېرې تاسو غواړئ نو په دغه ورځ باندې هم کولی شئ، او کو چېرې تاسو په دغه ورځ باندې نه په بله ورځ باندې کول غواړئ نو تاسو په بله ورځ باندې هم سپیکینګ چې دی هغه کولی شئ. نو ستاسو سره دواړه آپشن دي، یا خو روغ ټیسټ چې دی هغه په یو ورځ باندې ورکړه، او یا کو چېرې داسې نه شئ کولی نو دا درې ماډیولز چې دي دا په یو ورځ باندې وکړئ، او دا بل چې دی دا سپیکینګ چې دی دا په بله ورځ باندې وکړئ. دغه شانتي آیلټس چې دی په دې طریقه باندې اخیستل کیږي، یا دغه شانتي آیلټس اگزام چې دی هغه کنډکټ کیږي. اوس د دې نه علاوه ستاسو په مایند کې چې کوم کوېسچن دی هغه دی چې د دې فی څومره دی. نو ګورئ ګلابه د آیلټس فی چې دی هغه د وخت سره سره زیاتیږي، یعنی د دې نه مخکې چې دی هغه و 67,000 روپیز، 67,000 روپۍ د دې فی و. اوس چونکې د فبروري نه بعد چې دی هغه زیات شو، دا دی 71,000 روپیز. تاسو د دې هغه فی سبمیټ کوئ خپل ATM نه، نو بیا څه کېږي د دې باندې ایکسټرا چارجز راځي. خو کو چېرې تاسو د بینک په ترو باندې یا په ایپ باندې تاسو کوئ نو د هغې نه بیا کټینګ چې دی هغه دومره نه کېږي، په هغې باندې ټیکس چې دی هغه بیا دومره نه راځي. نو کوشش کوئ چې تاسو د آیلټس کوم فی سبمیټ کوئ نو هغه تاسو د خپل بینک د ایپ نه کوئ، یا په دغوی چې کوم ریکمنډډ بینکس دي په هغې بینک باندې جمع کوئ. اوس د آیلټس د اگزام څوک کنډکټ کی یا څوک یې اخلي؟ نو ګورئ دا د کیمبرج امتحان دی، د کیمبرج د انګلیش ټیسټ دی، او دا دوه ادارې کنډکټ کوي، یو دی برټش کونسل او بل دی IDP. نو که تاسو د IDP نه بک کوئ او که تاسو د برټش کونسل نه بک کوئ، دواړه یو څیز دی، بالکل یو شانتي ټیسټ دی، یو شانتي د دې لیسننګ، ریډنګ، رایټنګ، سپیکینګ یو شانتي څیز دی. صرف او صرف خبره دا ده چې ادارې بدل دي، یو دی برټش کونسل او بل دی IDP. په دې کې بالکل مه کنفیوز کیږئ چې آیا زه د IDP نه آیلټس ورکمه که نه د برټش کونسل نه ورکمه. دواړه یو څیز دی، ټیسټ چې دی نو هغه دواړه کیمبرج تیاری او دا د کیمبرج اگزام دی. تا ته کو چېرې د آیلټس هغه TRF میلاویږي یا هغه سرټیفیکیټ چې تا ته کوم میلاویږي نو هغه به تا ته د کیمبرج د طرف نه راځي، خو یو به په خپل ټیګ لګولی IDP او بل به په خپل لګولی برټش کونسل. نو یو څیز دی، دا کې بالکل مه کنفیوز کیږئ. اوس خبره دا ده چې د دې دپاره څومره د تیاری ضرورت دی او د دې دپاره څومره سټرانګ انګلیش پکار دی. نو د پښتو هغه متل دی وایي چې څومره ګوړه سیوا کې نو الوا خوږیږي یا شربت خوږیږي. نو چې څومره تاله زیات بینډ پکار دی نو دومره تاله سټرانګ انګلیش پکار دی. کو چېرې تاله 8-9 بینډ پکار دی نو د هغې دپاره تاله پکار دی چې ستا ټینسونه بالکل سټرانګ وي، مطلب انګلیش ګرامر دی بالکل سټرانګ وي، سینټنس سټرکچر دی هغه بالکل زبردست وي. نمبر 1
دغه شانتي انګلیش ووکیبولري چې دا هغه ستا های لیول وي یعنی ټف ووکیبولري ته استعمالولی شي. د دې نه علاوه ستا رایټینګ سټایل یا رایټینګ سټرکچر چې ستا کمی هغه لیولي ته بالکل کوهیرنس او کوهیژن سره انګلیش لیکلی شي. د دې نه علاوه چې کله ته سپیکینګ کې نو ته فلوئنټ انګلیش ویلی شي. ستا کانفیډنس چې دی هغه نه خرابېږي، ته بالکل کانفیډنټلی بالکل فلوئنټ انګلیش ویلی شي نو ته به 8-9 بینډ هغه به اخلي. نو د های بینډز دپاره 8-9 بینډز دپاره تاسو له بالکل سټرانګ انګلیش چې دی هغه پکار دی. خو کو چېرې تا له 5.5 یا 6.5 یا 6 بینډ هغه دله پکار دی نو د هغې دپاره تا له صرف پکار دی چې ستا ټینسز هغه ټیکي. د دې نه علاوه ته په انګلیش باندې دومره پوهیږي چې ستا نه کوم کوېسچن وشي ته د هغې جواب ورکولی شي. د دې نه علاوه ستا ووکیبولري چې ده هغه ښه برابر وي او د دې سره سره چې هلته کې ته کله لیسنینګ کې نو چې ته په هغې اورېدلو باندې پوهیږې چې دی څه وایي او د دې سره ستا د انګلیش ایسې رایټینګ سټرکچر چې دی هغه دې برابر وي. نو که چېرې زه اوورآل ووایم نو د دې دپاره تا له ښه تیارې پکار دی، ښه انګلیش چې دی هغه تا له زده کول پکار دی. اوس بله خبره دا ده چې زیاتره سټوډنټس چې دي هغوی په دې کې کنفیوز دي چې د دې آیلز دپاره ما له ټوټل ګرامر زده کول پکار دی. نو دا خبره بالکل نه ده. د آیلز دپاره تا له پکار دی چې تا له 8 ټینسونه درځي، څلور او څلور اته. ټیک ده، تا له 8 ټینسونه درځي. د دې سره سره تا له موډل وربز دله درځي. د دې موډل وربز نه علاوه ته په سنټنس سټرکچر باندې پوهیږي چې په دې سنټنس کې ویلي څه دي، یا د دې نه علاوه هغلته کې کم کس خبره کوي چې ته د هغه په خبره باندې پوهیږي. بس دومره انګلیش چې دی هغه ستا دپاره پکار دی. ته بیا 5.5 یا 6 بینډ ته ښه په اسانه باندې اخیستلی شي. یو بل امپارټنټ پوینټ چې د آیلټس تیاری د کوم ځای نه و، تاسو به لیدلي زمونږ سټوډنټس چې کوم دي یا زمونږ ځوانان پیغلې چې دي هغه روان شي اسلام آباد ته لاړ شي، پېښور ته لاړ شي، کراچۍ ته لاړ شي، لاهور ته لاړ شي صرف او صرف د آیلټس د تیاری دپاره. کو چېرې ستاسو بیسک انګلیش برابر وي نو پلیز تاسو هېڅ چېرته مه ځئ، ځان له د یوټیوب نه هم تاسو د آیلټس تیاری کولی شي. ډېر شي ویډیوز هغه اویلیبل دي په یوټیوب باندې. دغه شانتي کتابونه هم ډېر شي اویلیبل دي. لاړ شئ د بکس مارکیټ ته او هغلته کې به تاسو ته ډېر شي د آیلټس په باره کې کتابونه میلاو شي. ښه کو چېرې تاسو دا وایئ چې سر دغه شانتي هم مونږ ته ګرانه ده نو انشاءالله ما دا فیصله کړې ده چې تاسو ته به د آیلټس ټوټل پریپریشن چې دی هغه په پښتو ژبه کې بالکل د بیسکس نه شروع شي او در لاست پورې به تاسو ته ټوټل ویډیو چې دی هغه په یوټیوب باندې اپلوډ کړی شي. تاسو ته ما الریډي ویلي دي چې د نمل کالج اف انګلیش یا پوهنه سټوډیو په دغې باندې زه الریډي ویډیوز اپلوډ کوم. هلته کې ویزټ وکړئ. تاسو ته به د آیلټس جدا پلی لیست چې دی هغه به تاسو ته میلاو شي. اوس وخت کې دی ګلابه چې کله مونږ د آیلټس تیاری کوو نو اول به مونږ د دې نه شروع وکړو چې د آیلټس دپاره به تاسو اپلای څنګه کوئ، بوکینګ به تاسو څنګه کوئ. نو چې کله تاسو بوکینګ وکړئ د آیلټس دپاره بیا د هغې نه بعد د آیلټس دپاره به تاسو پیسې څنګه سبمیټ کوئ. په دې باندې به بله ویډیوز دغه شانتې جوړه کړم. بیا د هغې نه بعد لیسنینګ او په دې لیسنینګ کې چې کوم سب پوینټس دي لکه پارټ 1 پارټ 2 دغه شانتې په پارټ 1 کې چې کوم سب پوینټس دي یا سب ډیویژن پکې شوی دی یو یو سیز به دغه شانتې تاسو ته زه په ډیټیل سره اپلوډ کړم. تاسو د هغې نه بالکل ټوټل تیاری کولی شئ، هېڅ چېرته هم مه ځئ. بیا د دې نه علاوه که یو سټوډنټ وي چې سر زه بیا هم نه پوهېږم ما ته په دې کې څه مسله ده نو تاسو په کمنټ باکس کې هم ویلی شئ. د وټساپ نمبر هم اویلیبل دی. دغه شانتې تاسو په هغې باندې رابطه وکړئ، تاسو ته به د هغې جواب هم میلاویږي.